بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه ښاغلي سمیع الله ته، ښاغلي خلیل الله ته او ښاغلي نعمت الله هلال صاحب ته، جمال افغان صاحب ته ډاډ په دې ورکوم او مبارکي ورکوم چې دوی د خپل عمر له تجربو سره دا کار پر مخ وړي. زه په دې خوښ یم چې په چمن کې خدای یو داسې کسان پیدا کړه چې دوی یو دغسې کار په خپل سر پر مخ وړي. خدای به نور کسان پیدا کړي، خدای به نور کسان پیدا کړي، دا کار به وده وکړي. دا یاره که زه درته ووایم ما به 2 سلنه مرسته هم نه وي ورسره کړې. ما په دې نه ورسره کول چې ما دوی خپل وزر وغوړي، خپله پرواز وکړي. صحیح ده دا ور دي غلط دي خراب دي، خو انشاءالله سم به شي. زه داسې یو څو ساده خبرې کوم. خبر 6 پایې لري، لکه موټر 4 پایې لري، خو خبر بیا 6 پایې لري. 6 لومړی په خبر کې دا د څه یې کړي دي، چا کړي دي، چیرې یې کړي دي، کله یې کړي دي، څنګه یې کړي دي او ولې یې کړي دي. دا د خبر تعریف دی. څه یې کړي دي، چا کړي دي، چیرې یې کړي دي، څنګه یې کړي دي او ولې یې کړي دي. دې ته خبر وایي. بله خبره دا د خبر 3 مهم ټکي لري. 3 هغه ته د رسنیو په اصطلاح خبر وایي چې نوی وي، جالب وي او ټول تړلی وي، له ټولو سره یعنی له ډېریو سره تړاو لري. زه یو مثال درته وایم. په یو کور کې نه انجونې پیدا سوي دي. زه دا د انجونو د هلک مثال وایم، د دې دا معنا نه ده چې زه هلک ته پر انجونو برتري ورکوم. مثال له ممنوعاتو نه دی، یو مثال مازې وړاندې کوم. 10 انجلۍ پیدا شول، دا هم خبر دی، نه وې ده نن به دې پرېږدي بله نسته. خو که په دا کور کې د دغه 2 جوړو څخه خدای پاک هلک پیدا کړي، بیا هم نه وې ده، خو تر هغه پخوانیو جالبه ده، مګر ټول تړلې خبره نه ده. دا د ښار خبره نه ده چې ښار ورسره وخوځېږي. په خبر کې نویوالی دی، جالبوالی، ابتکار، نوښت، خو د دې سره سره به له ولس سره تړلی، له ټولو سره به تړلی، له ډېریو سره به تړلی. زه دا اوس پر داسې خبر خپروم چې زموږ او ستاسې دغه دروازه چې فرض که 24 ګانټې به خلاصې، نو دا ګرد سیمه به دا خبر نه وګوري، تحقیق ته به ځان نه ورسي. دا د ټولو سره تړلې خبره ده. خبریالان دا خو زموږ کار نه دی، خو د خبریالانو کار دا دی چې نه وي جالبه او ټول منلې، نه ټول تړلې، له ډېروي سره تړلې خبره وکړي. دا بیا په خبر کې 3 مهم ټکي دي. یو خبر او انسانان دي، خبر او ټولنه ده. د هر انسان په طبیعت کې خبر پروت دی. موږ پښتانه له تعلیمه څونه لرې خلک، له ساینس او له مدنیته څونه لرې خلک، خو بیا هم زموږ په خټه کې داخل شوي دي. نه وې وکړه. دا په خپله د خبر هغه مینه ده چې موږ یې ورسره لرو، هغه تلاش دی چې موږ یې کوو. څه نوي دي، نوي به دې نه اورېدي، نوې مې اورېدلې ده چې ته وا نوې ده ګرد درته غوږ سي چې نوې. دا په خپله زموږ په زړونو کې، زموږ په دماغونو کې د خبر زڼې دي. زه ژر پر راځم. یعنی خبر یو طبیعي، خبریالي، خبر اورېدل، خبر جوړول، هر انسان په خپله خبریال دی. هر یو دغه تی چې نن ولاړه داسې کسان لري چې دا د نن غونډې خبر ورته وړاندې کړي چې داسې پېښه وه، داسې و، داسې و، پلان کې داسې وویل، پلان کې داسې وویل. یو اورېدونکی لري چې غوږ درته ونیسي، هغه یې بیا بل ته رسوي، هغه یې بیا بل ته رسوي. دا زموږ یو طبیعي غوښتنه ده خبریالي. بل بحث دی چې دا د رسنیو د نو موږ بیا خبریالان بولو، کنې موږ هر یو په حقیقت کې خبریال یو. بله خبره دا ده د رسنیو ارزښت یا د خبریالي ارزښت. خبریالي یا رسنۍ یا خبري رسول دا د یوې ټولنې سترګې، دا د یوې ټولنې غوږونه دي. په ځانګړې توګه په 21مه پیړۍ کې رسنۍ
بیخي لوړ قوت دی د یوه دولت څلرمه قوه وایي خبر رسنۍ دي یا خبریالي ده. ځینې خو دا وایي چې پر هغه نورو درو قوو دغه قوه زوروره هم ده. دا د ټولنې سترګې دي. ته فرض کړئ که موږ دا اوس هغو پیړیو ته ولاړ سو چې رسنۍ نه وي پکې، نو موږ به یو څو محدود کسان په چاپېریال کې پېژنو، د هغوی په کړه وړه به پوهېږو. موږ به بیا په امریکا، اروپا، په راتلونکي زلزلو، په راتلونکي لمر ترنځې نیولي، بارانونه کېږي، پلانکۍ پېښه وسوه، نړیوالې پېښې، له دې سره به شناخت ولرو، په هغوی به واورو، په هغوی به پوه سو. نسو کېدلی. زموږ نننۍ زمانه کې په 21مه پیړۍ کې لکه څنګه چې اوبه، لکه څنګه چې ډوډۍ، لکه څنګه چې زموږ د ژوندانه نورې اړتیاوې دي، داسې زموږ د ښه ژوند لپاره چې موږ له تیارو راووځو، زموږ دپاره خبریالي ارزښت لري. ولې به اوس په خبریالۍ کې یوازې دا نه خپرېږي چې دا پېښه شوې ده، په خبریالۍ کې اوس ساینس خپرېږي، په خبریالۍ کې طب خپرېږي، په خبریالۍ کې سیاست سته، اقتصاد سته، کلتور سته، ادب سته، هر څه په تفریح، اخلاق، دا هر څه په خبریالۍ کې سته که نه سته؟ بلکې عقیده، مذهب په خبریالۍ کې دا زموږ ملایان اوس لګیا دي که نه دي لګیا؟ یعنی دا اوس د ژوند تر ټولو ضروري شی په هغه ضروري شیانو کې خبریالي ده. اوس دا د رسنیو پر ارزښت یا د رسنیو پر اهمیت زه نه غواړم چې نور وږغېږم، دا زموږ غوږونه دي، بلکې دا زموږ د ژوندانه ساه ده. خبریالي، خبر اورېدل او خبر جوړول. خبر د ولسونو او حکومت ترمنځ پل دي که نه دي؟ د ډېرو مظلومانو اوازونه تر زورورو خبریال رسولي دي. د حاکم د حکم تطبیق د پلي کېدو خبر چې پلي یې کوي هغه تر ولسونو خبریال را رسولی دي. دی د دې دوه ترمنځ هغه مشترک دی، قدر مشترک دی د هغو ترمنځ یا رسنۍ یا خبریال پل دی. ګوره دا زموږ د 21مې پیړۍ یو ډېر اړین شی دی. چټک چټک پر راځم. خبریالي د په نننۍ زمانه کې لکه یو معلم، لکه یو ملا، لکه یو اروايي ډاکټر چې یو سړی یا یو ټولنه مثبت لوري ته سوقي شړي، خبریال هم دا کار کوي. په خبریالي کې یوازې دا نه دي سړی خبر خپروي، تی دا رسنۍ تعقیب کوي، ډېر مثبت فکرونه، ډېر مثبت کارونه، ډېر ښه کارونه به ته له خبریال او له رسنۍ متاثره سي، ټولنه به متاثري، بد عادات به پرېږدي، ښه به خپلوي. رسنۍ یا خبریال د په خاص ډول محکوم ولسونه یې خپل استازي ګڼي، خپل غږ یې ګڼي، خپل اواز یې ګڼي. د خبریالي د دې ډېر له ولس سره د مینې په وجه خبریال اخر دونه عاطفي سي که تاسې لیدلي ډېری ځای د حق د اواز د پورته کېدو دپاره خبریال ځان قربان کړی، هغه خبرې رسولي. په ډېرو ستړو کې خبریال ځان ته رسولي، په ډېرو جنګونو کې، په ډېرو سیلابونو کې، په اورونو کې د خبریال اخر عاطفي سي د انسانانو سره. دا کار یې مینه وګرځېږي. دا د 5,000 د 15,000 د 10,000 لپاره بیا نه کوي. دا زموږ اوسني ملګري دا دي لګیا دي خبریالي یې څونه ده څونه نه ده، خو دا د خپل مینې پر بنسټ یې دا دي اوس کوي، د خپلې ژبې و، د خپل ولس و، د خپل ښار و، د خپلې سیمې غم اخیستی. د دې چې هر څه نیت دی، موږ ته خو یې ګټه کړې ده که نه ده کړې؟ ګس یې د دې ریا نیت دا دی مشهوره، که دی نه وای دا کار به چا کولی؟ موږ ته یې ګټه ورسېدل، دا زموږ هغه ضروري شی دی. وروستۍ خبره دا ده چې اوسنۍ زمانه او تېره زمانه توپیر سره لري. استاد اسدالله غضنفر لیکلي دي زرکه په واوره کې نه ده، زرک یا زرک په واوره کې چې کله دی ښکاري وویني دا د سر په واوره نه باسي، بس دا چې وایي زه نور محفوظه یم. نو ښکاره خبره ده چې ولې دا د فیسبوک زمانه ده، د انټرنیټ زمانه ده، لا اوس انقلاب را روان دی. د دې سره ویښ ولسونه ځانونه عیاروي. پخوانۍ رسنۍ چاپي وې، د ژبې رسنۍ وه، لیکدود لیکل به وه، یا به تصویر و،
اوسنی فیسبوکي رسنۍ چې دي دا د لیک تصویر او आवाज غږ دی او आवाज رسنۍ ده دا د درې سره خبري هغه به ډېر متاثري کبه دا ډېر متاثري چې आवाज هم خبري زموږ استاد شاعر معذوریار صاحب خدای پاک دی وبخښي چې زما आवाज یاد سي زیلنه نیوي سره چې د مرکه کړي دغه اورم د عادت د ناست ولاړ زله هغه ځای وینم یعنی موږ باید د نن د اوسنی زمانه سره خبريالي عیار کو خپل د رسنۍ عیار کو بل خبره ده د کتاب مجله دا تر امریکا پورې په یو سکند کې نه رسیږي په 2 دقیقو کې نه رسیږي بیخي سي مګر دغه رسیږي ژغیز رسنۍ رسیږي دا د لیکو د تصویر ژبه رسیږي دا زموږ مجلې او زموږ کتابونه دا کورونو ته شوزو ته میرمنو ته نه رسیږي مګر دا رسیږي دا ژغیز رسنۍ دي چې ستا ژبه تر ولس رسي دا زموږ د بي بي سي او د ازادي او د کابل او کندهار او د دغه رادیوګانو برکت دی او زموږ استاد خلک دا د کرکټ پر ځای باندې شپږیز او څلوریز او د زموږ استاد الکوانی وای دا مننه په خواته شکر خلکو وای مګر د رادیو له برکت اوس خلک مننه وای کنه وای فارسیبان بم مننه وای پنجابی بم مننه وای دا د رسنوي ارزښت دی دا د رسنوي کار دی نن وسل په اوس کې خورشته هم یو څو مری کې کړی دي سیمه سره محدود ده خو کچېری دی ابتکار وکي مطالعه وکي خلک راجل کی لوی لوی کارونه وکي دا به نړیواله رسنۍ سي خو پر دغه کار باندې زبیا هم مبارکي ورته وایم خدای مو ژوندي او خوندي لره